السلام علیکم. زما نوم آصف خان دی او سره د پښتو ډاټ ټي وي موږ تاسو ټولو ته سلامونه وایو. په ننني خبرونو کې یو سینیر یو اس افیشل چې څوک په اسرائیل ته په ویزټ باندې دی هغه ویل چې ایله سعودي عربیه څه فیصله نه ده کړې چې یا د اسرائیل سره خپل ټایز یوځای کړي او که نه. هغه ویل چې سعودیه که داسې فیصله کوي نو د ټولو نه مخکې به سعودي عربیه د ځان لپاره ابراهیم اکارډز منظور کړي. په یو بریفینګ کې د اسرائیلي صحافیانو سره په جروسلم کې یو اس اسسټنټ سیکرټري اف سټیټ فار پولیټیکل اینڈ ملټري افیرز کلارک کوپر دا خبره رد کړله چې یخ ته د په باورې کې څه پته ده او که نه. هغه ویل چې د فارن منسټري نه فلحال دا خبر راغلی دی چې د اسرائیل پرایم منسټر یو نه یو کنټري باندې په ویزټ دی، خو هغه ویل چې له موږ ته دا نشته پته چې هغه کنټري سعودي عربیه ده او که نه، او که د دوه مالکانو په منځ کې په سعودي عربیه کې ملاقات شوی دی او که نه. په نور خبرونو کې فارن منسټري ویلې چې د اسرائیل او د یونایټډ عرب امارات په منځ کې یو اګریمنټ ایشو. د دې اګریمنټ په منځ کې دا خبره منظوره شوه چې د نن ورځو نه بعد اسرائیلیان چې کوم دي هغه په خلیج ممالکانو کې د ویزې نه بغیر راتلی شي. دوه ممالکانو په دې باندې اګریمنټ وکړلو او په 100 ورځو کې به دا منظور هم شي. دې نه علاوه هغه ویل چې څونه هم د اسرائیل کسان دي هغه په خپل جهازونو کې راتلی شي او اسرائیلي ایرلاینز له چې کوم دی په یونایټډ عرب امارات ایر سپیس کې به داخله منظور شي. فلحال همدونه خبرونه دي زموږ سره اوسئ او زموږ د بل سیګمنټ انتظار وکړئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.